د یار په کلي بې تپوسه ورځم په ازمیلي بې تپوسه ورځم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، دې وخت کې مونږ ملګرو کاټلنګ کونج غریب آباد کلي ته عبدالستار صاحب پسې راغلي یو او د دې نه مرکه کوو انشاءالله چې یو څو خبرې ورسره هم کوو. منم چې د تعارف څه محتاجه نه دی، ځکه چې د ډېر وخت د تیر وخت او د دې روان وخت یو ډېر نوموړی او ښه شخصیت دی. ملګرو دې تاسو سره تعارفي کومه چې یو څو تپوسونه به هم کومه ژوند باره کې او د شاعرۍ باره کې چې د کم وخت نه شاعري شروع کړې ده او تر دې حده پورې راغی. عبدالستار بمبار صاحب و، تاسو د کم وخت نه شاعري شروع کړې ده؟ ما خو شاعري هسې د چې څونه اندازې ته ګورم که نه، نو ماشومان به زمونږ کور کوڅې له ماښامې راتله او کوڅه کې به یې شپېلي وال او چکنې دی راوځي. نو دغه وخت کې به زه د شپږو کالو ومه تقریبا، ځکه چې پلار به د ځان سره ګاڼۍ ته نه بوتلم. پخوا ګاڼۍ وې د ګنو هغه هلته کې اورې اوبه سوځې او هلته کې خو دونه وه چې کله به مې وروڼه حجرې ته لاړل نو هغوی به کسانو به ورته وایي چې هغه ماشوم لږ راوله. نو چې زه به رالم حجرې ته چې ما به څه خبرې کولې وې رسم، نو هغوی به خاندل او دا راته بیا وروسته پته ولګېده چې په کومه لار وتلمه، نو بعضې کسانو بیا چې دا ماشوم شاعر دی. مینهواله تاسو خپله واورېدل چې د دومره ماشومتوب د وخت نه عبدالستار بمبار صاحب شاعري شروع کړې ده او تر دې حده پورې راورسېدو چې ګیره سپینه او اوریم نه پوره. نو په دې وجه باندې زه ورسره زیات مخکې د خبرو تګ نه لرم. نو په دغه وخت کې د ماشوموالي په وخت کې هسې چې به ماشوم رالو نو هغوی به بیا ویل چې دا بس ځو، نو ما به یې تعظیمه کوه قلار شه بیا به ځې. دا لومړني شعرونه دي زما د ورکوټوالي ماشوم. تعظیمه کوه قلار شه بیا به ځې، یو ساعت ګړی ایثار شه بیا به ځې، خوند کوي د محبت خوږې خبرې، مسیحا لږ د بیمار شه بیا به ځې. تا ویل چې زه به راشه نو به را نغلې، اوس خو کښېنه که نه یار شه بیا به ځې. دا د هغه ورکوټوالي شعر نه دي. بل ماښام چې به بیا راغله به او په خیر زنجر ګله ستړی مه شي، هر کله په څو ځله ستړی مه شي، بس راځه زمانه بره سر ته کښېنه، ډډه وه مکمله ستړی مه شي. تا ویل چې زه به راشم را نغلې، اوس خو کښېنه که نه غله ستړی مه شي. دا زموږ دغه ورکوټوالي شاعري وه. او دې وخت تقریبا د اتیاو کالو عمر کې په دغې نه بعد مونږ دا شروع یو او نو شعر ته ووایم. شعرونه راته سره شریک بمبار صاحب شعرونه راته ووایئ. ښه، نو زه به تشریف لاس یم چې هر سړی داسې په خپل کار پوهېږي لکه ډاکټر چې په بیمار پوهېږي، دا زه چې سوی لوغړن ګرځم بس په دې چل باندې مې یار پوهېږي. ملګرو سوچ وکئ د مرګ نه مخکې په خپلو بدو ګناهګار پوهېږي. منکر نکر دونه ناترسه نه دي، ښه راته پته ده په لار پوهېږي. تاسو به ډېر ځله اورېدلي داسې چې د چاړه په ژبه پلار پوهېږي. دا نن چې یو څو سبا بل څه وایي، د دوی په چل عبدالستار پوهېږي. خو ما ته د دې رښتونه یار وښیه، خپلو کې یو کس د اعتبار وښیه. غل دوکه باز او ارامخور چې نه وي دلته یو داسې ایماندار وښیه. دا خلک موړ او وږی یو نه زغمي، څه وکړم ما ته خو یو لار وښیه. منم چې ښکلې کورنۍ دی دلته، خو د پښتو پکې یو کار وښیه چې د هندونه سودا ښه ورکوي. مسلمان داسې دوکاندار وښیه، که چا د خپل ځان صفایي کوله نو بیا ورته ما عبدالستار وښیه. ډېر زبردست، ډېر ښه. عبدالستار بمبار صاحب نور هم را سره شریک کې، ځکه چې ډېر د لرې نه راغلي یو، د بونیر نه راغلی یم. د بونیر نه راغلی یم، تر دې ځای پورې راورسېدم او خاص تا پسې راغلی یم. نو نور هم را سره شریک کې، داسې دا پیله کم الکوالی وخت کې چې ستاسو کم شعرونه وو کم ده وو هغه را سره شریک کې. نو هغه خو وایي نه دشمن د چا د سر شي نه څوک یار کې، دوست د دوست د لاسه مړ شي په اعتبار کې، زوړ سی کله اوسنی اشنا به څه کې، خامخا به دې پرېږدي په نیمه لار کې. ای زړیې تش په رنګ دوکه نه شي، ما باسې د کمستو تابعدار کې.
لیونیا څوکۍ د شنډې ونې مه کوه زوی به یې څه کوي چې توره نه وي پلار کې که هزار ځلې خوارۍ ورسره وکړې سمېدلی نه شي کوږ لرګی په بار کې راشه لږ غوندې زما نه تپوس وکړه درېیمه ورځ ده چې لګیا یم بېګار کې کله لنډ کله سبا راته نیټه کې لا تر څو پورې به یم په انتظار کې ای شاعر عبدالستاره دوستان پرېږده کدوان هم نه دي چې جوړ تې ناچار کې سپینه خوله دې هم خلا ده هم بلا ده خدای د خیر کې معافي کړې بسم الله ده انانګي د سرې مڼې د سمرقند دي خوله ورلو به که ثواب دی که ګناه ده او خوله ورلو مو خو ثواب دی که ګناه ده ده وې چپ شلې یونې خبر نه یې بوټو کس شو لګېدلې مارشلا ده هسې نه چې اکسرسایز کړي چالان کي غل لپاره کروړې دي دا هم غلا ده سمدستي مې چې نه دواړه لاس چاپېر کړه ما وی د اشنا سوله نری بلا ده اشناوي عبدالستاره په تا پوه شوم بلې شپې له به درځم په دې سلا ده وایي په زړګي باندې مې توره وینه ډنډ شي کله کله زخمونه پرې راپڼ شي بدنصیب یې راته نه وایي نو سم چې باردار بوټی زما په نصیب شان شي په عزت کې به ته چېرې پاتې نه شي چې ډېره ډډه که مسل په ګاونډ شي ویم چې کله به ته دوله لرې یوړی چې پکې پولاټکې یا ملکان شي دوسې نور وایي شعر عبدالستار او بر ناخه ګلانګار پکې لوڼ شي ډېر زبردست وایي په مذهب دې پوه نه شو مکمال دی یارانه کوي که نه کوي څه د خیال دی کله وخاندې لاسونه را چاپېر کې کله بدام نه وایي که څنګه حال دی کله وایي موږ به جدا یو بل نه شو کله وایي د صبرو منځ کې دیوال دی وایي یو څه کوي بل څه نه پوهېږم ما په تمه کې ساتې څلورم کال دی که د خوښه خو سپینه کوږی راکړه زور مې نه دی غوسه کېږم ستا مال دی مسیحا د رنځورانو خبر واخله د کوڅې نه د جوړ شوي اسپتال دی او ما شعر عبدالستار سره د غم کو نن د سره ولې تړوې په رومال دی بس چې د نن زمانې یار نیسي ځان چې ساته منګری مار نیسي که یې په تمه کړې چې در به شم دا به چینجن ماښه نسوار نیسي منم چې ته به ترنه نه صبرېږې خاصې په ورانه جرندوار نیسي ښکلی له ښکلي خوی نه څه خبر دی پرېږدی سله ورته لار نیسي ای زما ربه چې توبې قبلېږي نو په څه ګناه عبدالستار نیسي خو ناست یم په تمه چې به یار راشي اوس به تپوس ته د بیمار راشي ما غوندې ډېر ښکلو ته لارې ساتي یقین مې نه دی که مې وار راشي د بېوفا ښکلي به څه ووایم قسم په خدای که دې په کار راشي ښه دی خو ځان به ترې نه دونه ساتې لکه برسن ته چې د مار راشي اشنا رقیب ته وې مخ به نه کوه اوس به شاعر عبدالستار راشي ډېر زبردست نو مشرانو یې ښه چارې که تلوار ښه دی بعضې وخت د ګزارې نه ګزار ښه دی روزانه ورته د سر نه تر خپو ګورم چې په ټول بدن کې کم ځای د یار ښه دی که ثواب ورپکې نه وي عذاب نشته هسې ناست د ښکلو بېګار ښه دی او هېڅکله یې امانت ساتلی نه شي خو په واز د یو پیشو څوکیدار ښه دی سوچ فکر که بلد ورسره نه وي نو پرېږدو مېلمه د دلو نه نار ښه دی چې درې ورځې وروسته ساسې د باران نه کټ را لرې که د سفر نه بار ښه دی صرف خاندې که دی نه عبدالستاره نور د نن سبا د ښکلي نه مار ښه دی زما په زړه وي د غم انبار پروت دی څنګه بېغمه اوس د یار پروت دی ملګرو راشي ننګې دواړه په پلیټونو کې اچار پروت دی د جم وړو ښکلي دی داسې وي ستاسو کوڅې سره بیمار پروت دی چې دا هر وخت خواړه په ګټو ولي دلته کې هغه ګناهګار پروت دی ښکلي د سپینې خولې قیمت دی وایه دا د راغلی خریدار پروت دی بس دغه یو دانه د دې کلي کې ورته شعر عبدالستار پروت دی ډېر زبردست ګرانو مینهوالو دا را سره عبدالستار بمبار صاحب و چې تاسو واورېدو یقینا چې د هېڅ ستاینې ضرورت د ده نشته هېڅ محتاج نه دی د تعارف مینهوالو مونږ سره اوسئ انشاءالله چې د دې نه به بعد به م ښه ویډیوګان تاسو ته په دې شیشه باندې ښیو او ښه شاعرانو پسې به د دې نه وروسته به م ښه شاعرانو پسې ځو او نورې ویډیوګانې به تم کوو وختونه مو په خیر